زمونږ دغه مشران سپین ږیري چې نن سبا د 80 نه تر 100 کالو پورې ژوند لري، که دوی ناغېړیانې نه وای کړې او لا یې هم نه کوي او خپلو کشرانو ته او ځوانانو ته په دیرو او پیتاوو کې حقیقت ووایي چې تاسو څوک یې. البته د کوزې د مقبوضه افغانستان خبره کوم. نو نن به په من کې چې په ګلخانانو مشهور دي دومره ډیر نه وای، او که نن هم منګه ناغېړي وکړو او هغه ځوانان هغه پښتانه چې را پاڅېدلي دي او د خپل حق دپاره مبارزه کوي د دوی ملاتړ ونه کړو او په دې کې ناغېړي وکړو، نو لرې نه ده چې پایلې به ډېرې بدې شي. نن په سلو کې 50 او سبا به په سلو کې 50 ګلخانان وي، نو بیا به موږ ته خپل حق اخیستل ډېر ستونزمن شي. په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو بریاوې خوندې دي، په یووالي کې مو د دنیا او د آخرت کامیابۍ خوندې دي. راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، راځئ چې یو بل وزغمو، که لاسونه سره ورکړو او زړونه سره یو کړو، دا بوټي به لونګ شي او دا کاڼې به لالونه شي. السلام علیکم ورحمة